د نوي بوست یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د کمپیوټرانو ډولونه Types of Computers. د اندازې او کار پر اساس د کمپیوټر ډولونه عبارت دي له مایکرو کمپیوټر، مینی کمپیوټر، مین فریم کمپیوټر، سوپر کمپیوټر. مایکرو کمپیوټر مایکرو کمپیوټر ته په پښتو کې کوچنی کمپیوټر هم ویلی شو. مایکرو کمپیوټر ته همدا ډول پرسونل کمپیوټر یا شخصي کمپیوټر هم ویل کېږي. د دې کمپیوټرونو استفاده کول ډیر اسانه دي. مایکرو کمپیوټرونه د اندازې له مخې کوچني دي. دا کمپیوټرونه د محاسبو لپاره کمزوري توان یا پاور لري. په یو وخت کې یوازې یو استفاده کوونکی له مایکرو کمپیوټر څخه استفاده کولای شي. د مایکرو کمپیوټر قیمت لږ دی. زموږ په روزمره ژوند کې دا کمپیوټرونه د شخصي پروګرامونو لپاره استفاده کیږي. د مایکرو کمپیوټر ډولونه ډیسکټاپ کمپیوټر، لپټاپ کمپیوټر، زیرک موبایلونه یا سمارټ فون، ټابلیټ او پام ټاپ کمپیوټر. مینی کمپیوټر دې کمپیوټر ته میډ رینج کمپیوټر هم ویل کیږي. دا کمپیوټرونه اوسط اندازه لري یعنی میانه سایزه دي او تر مایکرو کمپیوټرانو غټ دي. د مینی کمپیوټر قیمت اوسط دی او همدا ډول اوسط محاسبي توان یا کمپیوټینګ پاور لري. مینی کمپیوټر دا سیستم لري چې په یو وخت کې زیات استفاده کوونکي کولی شي چې استفاده ورڅخه وکړي. په نارمل ډول د لس څخه تر څو سلو پورې استفاده کوونکي کولی شي چې په یو وخت کې استفاده د مینی کمپیوټر څخه وکړي. یعنی لس، شل، دیش، هغسې سل، یو سلو شل، یو سلو دیش پورې استفاده کوونکي په یو وخت کې د مینی کمپیوټر څخه استفاده کولی شي. مینی کمپیوټرونه په کوچني تجارتي کمپنۍ، بانکونه او سوپر مارکیټونو کې استفاده کیږي. د مینی کمپیوټر ځینې ډولونه لکه واکس، پی ډي پي 11. مین فریم کمپیوټر مین فریم کمپیوټر تر مینی کمپیوټر غټ دی او زیات ځای نیسي. د مین فریم کمپیوټر قیمت لوړ دی او دا کمپیوټر لوړ محاسبوي توان لري. له مین فریم کمپیوټر څخه په یو وخت کې تر سلو زیات استفاده کوونکي کار اخیستلی شي. مین فریم کمپیوټرونه په لویو تجارتي کمپنیو کې استفاده کیږي لکه پوهنتونونه، د بیمې شرکتونه. د مین فریم کمپیوټر مثالونه لکه آی بی ایم 8094، آی سی ایل 9066. سوپر کمپیوټر سوپر کمپیوټر غټ، قوي او تیز کمپیوټر دی. دا کمپیوټر زیات لوړ قیمت لري. سوپر کمپیوټر په ډیره لوړه اندازه د محاسبې توان لري. سوپر کمپیوټران د هوا د اټکل او د فضا د څیړنو په ډیرو لویو کمپنیو کې استفاده کیږي. د سوپر کمپیوټر ځینې ډولونه لکه فریم، کرای، سمیټ. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان. د تازه ویډیوګانو د خبرېدو لپاره سبسکرایب کړئ او د خبرتیا بټن کلیک کړئ.